بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية الدرس الثامن. په دویمه وحده کې زموږ کوم محاورې چې وي درې محاورې وي هغه محاورې خلاص شوې. نن راځو په همدې درس کې چې موږ سره کوم نوي الفاظ دي، نوي کلمات دي، نوي اصطلاحات دي، هغې سره آشنا کېږو، هغه زده کوو. ګورو کوم نوي الفاظ موږ سره په دې درس کې چې دي هغه المفردات، یعنی همدغه کلمات چې دي سخت، العرض presentation، وړاندیز، پیشکش. انظر واستمع واعد، وګوره، واوره او تکرار کړه. صوره عکس، اسره کورنۍ، فامیل، والد پلار، والده مور، جد یا جد نیکه، جده یا جدتون نیا، ابن یا ابن زوی، ابنه ابنتون لور، عم یا عمون تر کاکا، عمه عمتون دواړه صحیح دي. ښه ده څنګه چې وایم. ترور، اولاد بچیان، شجرة ونه، مسجد مسجد، مصلى د لمونځ ځای، غرفه کوټه، اذان الفجر د سحر اذان، القرآن، معطف چپن، نظاره چشمه، حمام تشناب، يتوضأ اودس کوي، يقرأ لولي، يصلي لمونځ کوي، معلمة معلمه ښوونکې. ورپسې راځو 29 نمبر صفحې ته. استمع ثم ضع علامة صح على الصورة المناسبة. زه تاسې ګورئ اول زه نوم اخلم او تاسې ورته اشاره کوئ. ټیک مارک یا دلته دی یا دلته دی. واحد والد، دا صحیح دی که ده؟ اثنان مصلى، ثلاثة ابن، دا كده. أربعة معطف، خمسة يتوضأ، ستة جدة. دو التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح. إن شاء الله تاسې به صحیح نه کیږي وي. که دا تمرینات مو صحیح حل کول نو د دې مطلب دا دی چې درس مو صحیح زده دی. التدريب الثاني دویم تمرین دی. اوس په دې تمرین کې اشر الى الصورة التي تسمع اسمها. اشاره وکړئ د هر هغه تصویر ته چې تاسې نوم اورئ. زه نوم اخلم او تاسې همغه تصویر ته اشاره وکړئ. دلته ګورئ چې په دې ځای کې د دې تصویرونو یو نه یو نوم اخلم. القرآن پیدا کوي کومه دی؟ دا دی. يصلي دا دی. ابنة لور دا ده. يقرأ
کومه دی یقرأو انشاءالله تاسې به پیدا کړی وي ما خو وخته پیدا کړی دا دی ابنن دا دی یتوضأ دا دی الغرفة دا ده کوټه الاسرة فامیل یا کورنۍ دا ده الصورة دا ده شجرة دا ده او یا هم نور تصویرونه انشاءالله ساده و اسانه درسونه دي تاسې ته به زده وي راځو الوحدة الثانية الدرس الثامن مفردات إضافية مخکې درس ته ځکه ځو چې داسې کومه سخته موضوع نشته انشاءالله اسانه دی الوحدة الثانية دویمه وحده دویمه برخه مفردات إضافية اضافي مفردات پاس مونږ ولوستل عکس نیا نیکه پلار زوی لور دا مو ولوستل خو هغه درس پورې تړلي موضوعاتو درس پورې تړلي الفاظو اصطلاحاتو راځو موږ په 5 پورې درس وبخې اعداد زده کړیو تر 5 پورې نن تر 10 پورې زده کوو 1 2 3 4 5 دا مو زده کړیو نن څه وایو 6 شپږ 7 اووه 8 9 9 10 لس 1 2 3 4 5 6 7 8 يا داسي 9 أو 10 لس نو ان شاء الله اعداد به تاسې تر لسو زده کوئ ډیره مهمه ده ځکه چې اعدادونه بغیر یوه ژبه نامکمله وي نو څومره چې موږ په وحدو کې ځو هغومره به اعدادو کې ځو یوه ډیره مهمه نقطه دا ده بعضې خلک وایي زه اعداد اسانه دي بیا به اخر کې زده کړو اعداد چې ډیر شي بیا نه زده کېږي نو کومه وحده کې چې 15 اعداد دي 15 زده کوئ 10 اعداد در کوم 10 زده کوئ مه پرېږدئ د نن کار سبا ته کله هم مه پرېږدئ نو موږ او تاسې اعداد تر 10 پورې زده کړل ورپسې راځو صل بین العدد والصورة المناسبه دا د ماشومانو لپاره ښه تمرین دی موږ دلته لرو 9 او دلته لرو 6 7 10 8 دلته وګوره څو کتابونه دي 1 یو دوه درې به نه وایي ځکه چې موږ که موضوع عربي ده 1 2 3 4 5 6 دي نو 6 کومه دي دي نه به یو خط کش کو دي 6 ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 نه به خط کش کو 10 ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 نه به خط کش کو دي 9 ده ګورئ لکه دا څنګه چې زه یو شمارم تاسې هم همداسې وشمارئ تر څو اعداد مو قوي شي 1 2 3 4 5 6 7 7 نه به خط کش کو 7 ده نو دا به ټول همداسې کش کوئ او رتب الاعداد دا هم د ماشومانه دی 7 9 6 10 8 چې لیکئ صرف لیکلو وجه نه ده دا به تاسې وایي هم 6 پسې 7 8 9 10 أشر إلى العدد الذي تسمعه دلتا تاسي ويني دلتا دغه اعدادو کې زه یو عدد په
نوم یې اخلم، تاسې چې اورئ همغه ته اشاره کوئ. صحیح ده؟ که په کمپیوټر وي، که په موبایل کې وي، او که قلم و کتابچه او کتاب ولرئ هغې کې یې مو کښېنو، ستاسې خپله خوښه. 7 10 6 8 7 9. التدريب الرابع: قل العدد الذي يشير إليه المدرس. زه دلته یو نه یو عدد ته هره پیره اشاره کوم، هغه عدد تاسې په عربي کې وایي. زه چې کوم عدد نه داسې کرښه تاوومه، تاسې به هغه عدد عربي کې په جګ اواز تکراروئ، همدا اوس چې ویډیو ګورئ. 10 9 8 6 7. نو ان شاء الله چې 10 صفحې درس مو مکمل کړ. د نن ورځې لپاره همدومره درس بس دی. نور درس به سبا ته وایو که ژوندي یو. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.